تازه خبر: طالبان په پکتیا کې د یو موسسې په همکارۍ 10 ښوونځي جوړیږي. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. طالبانو د پوهنې وزارت په پکتیا ولایت کې د 10 نویو ښوونځیو د جوړولو د پیل خبر ورکړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د جولای په 2 راپور ورکړ چې دغه ښوونځي به د پکتیا ولایت په 9 ولسوالیو کې د یو غیر انتقادي موسسې په همکارۍ جوړ شي. د دغه ښوونځیو د جوړولو لګښت څه د باندې 196 میلیونه افغانۍ اټکل شوی دی. دا ښوونځي داسې وخت جوړیږي چې له 6م ټولګي څخه د پورته نجونو پر وړاندې له څه باندې 1000 ورځو راهیسې ښوونځي تړل شوي او ښځې له 1.5 کال راهیسې پوهنتونونو ته له تلو هم منع دي. دوستانو، دا او د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.